درې کارونه چې ستاسو زندگی ستاسو ژوند بدلولی شي. په دې ویډیو کې در سره شریکوم. تر اخره سره پاتې شئ. قدرمنو، درې داسې کارونه چې زموږ ستاسو په زندګۍ کې په ژوند کې چې کله راشي نو ژوند او زندگی مو ښایسته کېدلی شي او ورسره بدلیدلی شي. هغه کارونه کوم دي په دې ویډیو کې به تاسو سره شریک کړم. د ټولو نه اول چې کوم کار دی نو هغه کور ته په راتګ سره خوشحالي کول او د جنګ جګړو نه ځان ساتل دي. دا به تاسو ته یو ډېره عامه خبره ښکاري، خو په دې خبره کې ډېر زیات وزن پروت دی. وزن پکې ځکه پروت دی چې نن سبا په کورونو کې مسایل ټینشنونه دومره ډېر شوي دي چې هر سړی په دې ټینشن او سوچ کې پروت دی چې څنګه د دې مسایلو نه ځان وباسي. خو په دې دوران کې چې یو انسان خپلو بچو ته خپلې کورنۍ ته وخت ورکوي، هغوی سره خوشحالي کوي او هغوی په هر خوشحالۍ کې هغوی سره شریکېږي او داسې نه کوي چې ګینې خپلو بچو له ټایم نه ورکوي، په کور کې په وړه وړه خبره لانجې کوي. نو داسې انسانان کامیاب وي څوک چې په وړو خبرو لانجې نه کوي او هر وخت خپل ځان او خپل بچي خوشحاله ساتي. دویم قسم هغه کار دی چې په دې سره هم انسان په ژوند کې خوشحالي راتللی شي. هغه دا چې په فضول خبرو او بیګاره خبرو باندې سوچ نه کول دي. په فضول خبرو باندې سوچ کول انسان د ډپریشن بیماروي. یعنی که انسان دا سوچ کوي چې زه پلانکي سره روانم، پلانکي ما سره ښه رویه ونه کړه یا د پلانکي ځای ته تللی وم، هغه راته په سپک نظر باندې وکتل یا ما سره خپلو خپلوانو زیاتی کړی دی. نو داسې انسان چې وي هغه هر وخت د غمونو د پریشانو ښکار وي. نو د داسې عادتونو نه خپل ځانونه وساتئ. تاسو به یو خوشحاله زندگی تېره کوئ او ستاسو په منځ کې یعنې ستاسو د کورنۍ په منځ کې به خوشحالیانې ډېرې زیاتې شي. او دریم هغه کار دی چې دا کار کولو ته ډیر زیات خیال کول پکار دی او هغه د الله پاک سره خپله رابطه جوړول دي. مونځ او دس په ټایم باندې کول، د مسلمانانو سره نیکی کول او د هر مسلمان خیال ساتل او که وس مو وي نو د یو غریب مسلمان جایز حق پوره کول. دا داسې کارونه دي چې د انسان په زندګۍ کې په ژوند کې خوشحالي راوستلی شي، د انسان زړه ته سکون ورکوي. او کله چې د انسان زړه ته سکون رسي نو یقینا چې هغه بیا هغه کار نور هم ډیر په مینه سره کوي. نو دا هغه درې کارونه چې ستاسو په ژوند کې خوشحالي نه راوستلی شي، ستاسو ژوند د خوشحالو ډکولی شي. امید لرم چې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. په آینده وخت کې به هم وخت په وخت تاسو سره همدغسې نوي تازه معلومات شریکوو. د ویډیو د کتلو مو یو نړۍ مننه.